ګورئ واورئ او منئ ما دا ترتریانې نه دي چې جلال آباد ښار مو چې پرې لړلی دی چې داسې تر او چې هغسې تر دا تر دې داسې دي او دا تر دې داسې دي دا ترتري به نور په دې جلال آباد ښار کې نه چلوئ چې دا به په کوڅو کې چلېږي ښه وکړم چې ګورم نور دلته ونه ګورم چې دا صوباره به در باندې مات کړمه وی مولوي صاحب زه خو د کوټې ښار نه راغلم او دلته په جلال آباد ښار کې مسافر شوم ملي رکشه به چلوم یو دوه درې روپۍ به ګټم او خپله چا خبره واړه واړه مور او پلار او ګډ ګډ سنډا خو د بچي به پې ساتم اوس د تاسو په موږ باندې رکشې یم بندې کړلي ګوره صادر ماما زه تا ته ډېر زیات احترام لرم ګوره ما په دې موبایل ګوره کوه چې لاس در باندې اوچت کړمه د چلبکو چې په کلي کې به ګرځې په وړو وړو کوڅو کې به رکشه چلوې بازار ته به نه راوځې او بله خبره تا ته په رکشه باندې څه لیکلی دی موږ چې په صادر کې پټ ګرځو د دې مطلب دا نه دی چې موږ غله یو موږ ګندګیر یو دا څه یې پې لیکلی دی یاره صادر ماما د تنې ته دې ګوره د کارو ته دې ګوره دا داسې خلک شعر لیکي یاره مولوي صاحب زه خو د پنجشیر نه راغلی یم ما د دې رکشې رسول دپاره خپلې وزې خرڅه کړې زما وزو ډېرې زیاتې پچې کولې شو ته به یې نه کول نو پچې کولې او ایسه مې وزې خرڅېږي او رکشه مې پرې واخېسته او مزدورۍ ته راغلی یم خیر دی که نه ما خو معاف کړه که نه زه به پرې ګرځم هسې نم اچا خبره مور او پلار راته ازار کړی دی وزو مې د شودو په ځای پچې کولې خیر دی ما خو پرېږده کنې ګوره پکولي ګوره دا صادر ماما خو معاف کوم ځکه چې د بل کلي نه راغلی دی او دلته مسافر دی ګوره تا نه به زه په ولاړه چمره وباسم او له تا په رکشه باندې چې لیکلی دی په مخه مه راځه مونږ وزو والا یو ځکه چې وزو والا د چا خاطر نه کوي زه یم پلنګي او یم کولنګي نو دلته چې پې لیکلی دی ای پې شرمه دې پکول ته دې ګوره سر باندې دې پکول په سر کړی کاکاونه د پتنوس خان کې سم سړی شه سم په مکوسو کې په مکلو کې ګرځه جلال آباد مو لرلی جلال آباد ښار ته د انصاف میلاو شي انصاف یاره مولوي صاحب بس تېرې منه د کلي او د دې کوڅو نه م تېرې من ته به ګټه یا کوم یا به نه کومه زه به د خپلې کوټې ته ځم هملته به چا خبره ما پخوانی کار مې کوم چرګان جنګوم د خیره سره او د دې جلال آباد ښار نه درته تېرې ما زه خو ته نه لاړم د الله په امانو او د وزو والا ته م لاړ شه خپل کار ته ښه دې رکشه کې نه شل کېږي یاره بلکل صادر ماما زم د خپلو وزو خدمت کوم او به د دې رکشې نه تېرېږم که نور څه نه ثواب خو به وګټم د وزو په کار خو به راشم جلال آباد ښار خو مې شړشم نه کو یاره زه په مخه مو خوښ یم هغې کې به الله پاک روزي درکړي او د ښار ساتنه د کور ساتنه ده به خپل کار سره کار ولري او خپل ښار صفا وساتئ او په مخه مو ښه